دا خبر نه ده تیخانه ده دا اجتماعي شهیدان دلته جنگ شوی صحابه چا جنگ شوی لاست دا هم داسې نور جماعي قبرونه دي بېلابېل او دا د صحابهو جماعي قبر دی دغه مکمل په دې طریقې سره لاره ده او دلته په دې طریقې سره ښکته کېږي خلک او هغلته ورځي او صحابهو قبرونه او د هغوی مبارک جسدونه به یې کتل حتی چې د طالبانو تر وخته پورې دغه هر چا به دغه جسدونه لیدل او دغه نور ډله ییز قبرونه دي د شهیدانو دا هغه ده دا ټول مخکې خالي ځای اوس دا خلکو ونیول دا ځایونه غصب شي دا صحابه و هغه پاتې ده صالحین وي باندې مشهور دی د اسلام دین حقانیت لوی دلیل دی چې خلکو به دا 1400 کاله صحابه لیدل چې باقاعده تر او تازه پراته وو یو تازه مینی د هغې کې چې بسم الله الرحمن الرحیم دې طرف مستند دي روانه کې ورته صحابه ملاقات روانه شاته طرف ته وګوره لار دی بسم الله دی خو نشته دی خو اتم شنه ښکاري برګه کړه دا لکه چې تر نه کوم دیو خوا پاسم یو روانه هم کو کې هغه په یو کې خبره دا مغه د 1400 شهیدانو قبرونو ته د ښکته کېدو لاره ده هماغه ده اوس د خلکو د لاسه لکه چې بنده شوې ده دلته کفنونه او د نورو مړو هډوکي پراته دي دا یو عمومي لاره ده چې مخکې به خلک ښکته کېدل دې ځای ته او دا هغه اجتماعي قبر دی مخکې دا لاره وه دې باندې خلک ګرځېدل د طالبانو مخکې دا بند کړی شو دې ته شهدای صالحین